بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. فصل في هاء التأنيث التي رسمت تاءً. دې باب کې د تأنیث ها یا د تأنیث تا، ځکه دا تأنیث تا چې دی نو دا په وقف کې په ها باندې بدلیږي، نو تأنیث تا ورته ویلی شو، تأنیث ها ورته هم ویلی شو. خو د تأنیث تا یا د تأنیث ها په کلماتو کې چې راځي یا تای مربوطه په شکل باندې راځي او یا د تای مدوره په شکل باندې راځي. خو په قرآن کریم کې شاوخوا 22 کلمات دي. سو 22 کلمات دي چې هغه په ذات کې یعنی په اصل کې هغه کلمات د تانیث دي. او قرآن کریم کې دغه تای د تانیث په شکل باندې نه ده لیکل شوی، بلکې تای مفتوحه لیکل شوی. خبره مو واغستله؟ یعنی په دې باب کې هغه کلمات من تراخي اصل د کلمې تانیث ده، مؤنثه کلمه ده، خو دغه تای د تانیث په شکل باندې نه ده لیکل شوی. یعنی خلک داسې فکر کوي چې یو څوک په معنا باندې د کلمې په اصل باندې او په صرف او نحو باندې داسې هوایي ملایان هم نه ګوره چې پوره حاکم نه وي، هغه دا فرق نشي کولی. هغه ته چې وایي هغه وایي چې دا مذکر ده، کومه د تانیث علامه پکې کومه ده. خبره ورسېدلې؟ خو دې کلمات دغه باب کې هغه کلمات چې اصل تانیث ته په قرآن کریم کې په نورو ځایونو کې د تانیث په شکل باندې لیکل شوی، خو ځینې ځایونو کې بیا دا تای مفتوحه او د خلاصتي په شکل باندې لیکل شوی ده. هغه کلمات دلته موږ څه کوي؟ راپګوته کوي. په هغه کلماتو کې یو کلمه د رحمت ده. رحمت دغه رحمت کلمه په ډیرو ځایونو کې رحمه لیکل شوی، تای مدوره مربوطه سره، خو په ځینې ځایونو کې رحمت لیکل، او ځایونو کې دا رحمت په تای مفتوحه لیکل شوی. بل کلمه د نعمت ده، نعمتون، دا په ډیرو ځایونو کې نعمه لیکل شوی. نعمه یعنی تای تانیث سره لیکل شوی، خو په 11 ځایونو کې دغه نعمت کلمه څنګه لیکل شوی؟ تای مفتوحه سره لیکل شوی. او دغه ځان کلمه امرأتون، امرأتون دا هم وځای تقریبا په قرآن مجید کې دا تای مفتوحه سره لیکل شوی. کلمه د معصیت دا په 2 ځایونو کې سورۃ مجادله کې راغله، نو الته هم دا په معصیه په ځای باندې معصیت تای مفتوحه سره لیکل شوی. کلمه د شجرت د همدغه شان یو ځای لیکل شوی. کلمه د سنت ده، سنت الله، همدغه شان کلمه د قرت، کلمه د جنت، کلمه د فطرت، کلمه د بقیت، ابنت یا ابنت هغه امرأتون مخې تیر شو، ابنت. او په خپله کلمه د کلمت ده، کلمه وکلمت الله هي العليا چې راځي هلته ګورئ تاسو، نو هغه باندې لیکلی کلمت دا تقریبا 15 ځایه ده هم په تای مفتوحه سره لیکل شوی. کلمه د لعنت، کلمه د غیابات الجب چې راځي که نه هلته هم بینت، همدغه شان مرضات، ذات، لات، هیهات لما توعدون چې راځي. دا هغه کلمات دي چې نو د دې کلمه دغه کلمه دا 22 کلمات دي تانیث شکلا په لیکلو کې څه شی ښکاري؟ د مذکر غوندې ښکاري، ځکه چې دغه تای تانیث یا علامه د تانیث پکې نه ده ذکر شوی. نو په دې شعرونو کې نور پکې څه خاص بحث پکې نشته، همدغه کلمات یې راپګوته کړي دي. ورحمت زخرف بالتا زبره، کلمه د رحمت په سورت احزاب کې بالتا زبره په تای مفتوحه سره لیکلی شوی ده د علماء لخوانه. بالتا زبره، زبره یعنی مفتوحه. صحیح شو؟ کم ځای کې کلمه د کومه کلمه وه؟ رحمت. په کوم صورت کې؟ سورت زخرف کې. څه رقم لیکل شوی؟
مفتوحه د چا لخوانه د علماء لخوانه. اهم يقسمون رحمة ربك 22 نمبر آیات ورحمة ربك خير مما يجمعون. هی شو دا کم کلمه وا کم ځای کې وا سورة زخرف کې. ها بل وی الاعراف امدغه کلمه د رحمت په سورة اعراف کې، رومن په سورة روم کې، هودن په سورة هود کې، کاف البقره په سورة کاف او په سورة بقره کې. سورة کاف دا د سورة مریم مخفف راغسته ده. سورة مریم چې شروع کیږي اول تورې څه ده؟ کاف ها یا عین صاد. نو دلته د کاف البقره نو سورة مریم هغه کاف ها یا عین صاد ټول نه لیکلې، نو کاف نه تعبیر کړی، د کاف اشاره د سورة مریم ته. همدغه کلمه د سورة رحمت چې وو، دا کلمه د رحمت سورة زخرف درته وښودو، هغه مثالونه مخکې وشو. سورة اعراف، سورة روم، سورة هود، کاف یعنی سورة مریم، البقره او په سورة بقره کې. دا هم داسې فکر وکړي چې هلته مخکې ذکر شو کنه زخرفي بالتا زبره، نو بالتا زبره دلته هم ورسره قید شو. په دغو څلورو سورتونو کې اعراف کې، روم کې، هود کې، مریم کې او بقره کې هم په تای زبره سره لیکل شوی. څه معنی تای زبره؟ تای مفتوحه. سورة بقره کې ان رحمت الله قریب من المحسنین. صحیح شو؟ اعراف فانظر الى آثار رحمة الله. سورة الروم ان رحمت الله قریب من المحسنین، دا اعراف مثالو په سورة اعراف کې ده. شپږ 50 نمبر آیات کې ده فکر کوم. روم کې فانظر الى آثار رحمة الله، دلته هم پتايه مفتوحه سره لیکل شوی ده. 50 نمبر آیات ده په سورة روم کې. قالوا اتعجبين من امر الله رحمة الله وبركاته عليكم. سورة هود 3 نمبر آیات. ذكر رحمة ربك عبده زكريا. سورة كاف، کهف نګوره، سورة کاف د دې کتاب اصطلاح سره مراد تر سورة مریم. واذكر رحمة ربك عبده زكريا. آخر کې سورة بقره ده کنه، البقره اولئك يرجون رحمة الله. دغه ځایونو کې کلمه د رحمت ټول پتايه مفتوحه سره لیکل شوی. بل شعر کې نعمتها ثلاث نحل ابراهیم. نعمتها بلا کلمه تر واغسله، کلمه د نعمت او ها ضمیر راجع د بقره ته. نعمتها نعمت کلمه ها چې پر سورته بقره کې ذکر شوی. ثلاث درې ځایه، نحل د سورته نحل، ابراهیم او د سورة ابراهیم معا یو ځای راغلی دي، یو بل پسې راغلی دا معا د ابراهیم سره لګیږي. ابراهیم د ابراهیم ته اشاره ده او ضرورت شعري دی وجنه نو آلته ابراهیم لیکل شوی ده. صحیح شو؟ لکه نعمتها چې په سورة بقره کې اول حواله ورکړه، واذکر نعمت الله علیکم. او سورة النحل درې ځای ویلې، ثلاث نحل. په سورة النحل کې دا اول مثال د چی شي وو؟ بقره. درې سورة النحل يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. اعراف 3 نمبر. واشكروا نعمة الله ان كنتم. آیات یوصل سوارلس سورة نحل. دغه شان ابراهیم ناغا سورته وای نحل بل افبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. نو ثلاث نحل دا درې ځای نحلو. اوس وی ابراهیم
خو ابراهیم سره لیکلی معن. ابراهیم سورت ابراهیم کې راغلی دي خو 2 ځایه. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم. دا اولنې دا دنه استثناء کړی د په لاندې اخري فی معن 2 ځایه خو سورت ابراهیم کې راغلی دي اخیرات خو اخري دنه مستثنا کړی ده. هغه دا ځکه دا پته مفتوحه سر نه لیکل شوی دا هغه تاسو آیات وګورئ 8 نمبر آیات ده. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله. نعمة الله دلته اصل پته په مربوطه سره لیکل شوی ده. هغه کوم درې چې تا مفتوحه سره لیکل شوی دغه اوس را ده هغه نه اخیرات سره د استثنایی حالت ده مستثنا کړه چې دا هغه شان نه لیکل شوی. کوم لیکل شوی ده؟ الم تر الى الذين بدلوا نعمة الله. اته 8 نمبر آیات. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. دا هم بتای مفتوحه سره لیکل شوی ده. صحیح شو؟ او عقودنا مراد دلته سورة مائده ده. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. په سورة عقود کې یعنی سورة مائده کې هم کلمه د نعمت چې دینو څه سره راغلی تای مفتوحه سره. ثاني دوهم یعنی سورة عقود یا سورة مائده کې هم دا راغلی ده خو دوهمه او دوهمه راغلی ده خو یو بل نه خیم درته ښودلی ده. ادرس یې وښوده سورت یې درته وښوده دوهم ځای درته وښوده بیا هم نه کلمه د هم سره یو ځای راغلی ده. نعمة الله علیکم اذ هم قوم. اذ هم نو عقود ثانی په سورت عقود کې دوهم او بل نه خشه ده کلمه د هم سره یو ځای راغلی ده. دغه کلمه چې دنو ځکه 2 راغلي دي کنه دویم یعنی اول کې هم نشته په دویم کې چې که هم کوم هم ده نو هغه هم چې دنو هغه تای مفتوحه سره لیکل شوی ده. یا ایها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذ هم قوم. هغه لومړی چې مستثنا کړله چې ځکه دلته دویمې وویلې کنه عقوده ثاني دوهم پکې نشته هغه کوم دی ده واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم. ودلته چې دی تای مربوطه لیکل شوی ده تای مفتوحه ورسره نه ده لیکل شوی. نو بل کلمه د نعمت چې ده لقمان سورة لقمان کې ده. ثم فاطر بیا په سورة فاطر کې ده کالطوری پشان د سورة طور. لقمان کې هم وی نعمت کلمه راغلی ده. الم تر ان الفلك تجري في البحر بنعمة الله. یو 10 نمبر آیات د سورة لقمان. په سورة فاطر کې 3 نمبر آیات ده. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله. دا د سورة فاطر. سورة الطور يعني ثم فاطر كالطور. نو فاطر وي كالطور دا همغه شانتای مفتوحه ده کم ځای کې ده فذكر فما انت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. صحیح شو؟ دا د سورة فاطر. یعنی لقمان کې هم نعمت فاطر کې هم کلمه د نعمت او طور کې هم کلمه د نعمت سره رقم لیکل شوی تاء الزبره تاء مفتوحه. بلی کلمه ترازو کلمه د لعنت ده. وی عمران په سورة آل عمران کی لعنت بها والنور. په سورة آل عمران کی کلمه د لعنات په سورة آل عمران کی کلمه د لعنات او په سورة نور کی کلمه د لعنت. صحیح شو؟ اوس وګورئ دلته هم لعنت کلمه راغله. یعنی په 2 ځایونو کې دا کلمه د لعنت هم په تای مفتوحه سره لیکل شوې ده.
اول کوم سورۃ آل عمران. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. فألف بين قلوبكم نو کلمه د لعنت دلته کنه او معنا غلط شو. کلمه د نعمت دلته لیکل شوی ده. دغه عمران کتوري سره یو ځای شوی دی. کتوري عمران لکه څنګه چې په تور کې او په سورۃ آل عمران کې هم دا کلمه د نعمت چې ده نو دا پته مفتوحه سره لیکل شوی ده بخنه سره. دا عمران چې د بل شعر کې راغلی دا هم د کلمه د نعمت سره هغه په دې باندې عطف کړی ده. دی وایي چې لقمان فاطر کتور عمران تور او په سورۃ عمران کې دغه درې مثالونه هغه او د سورۃ عمران مثلا واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فألف بين قلوبكم. بیا وایي چې لعنت اوس بله کلمه شروع شوه کلمه د لعنت بها په همدې سورۃ آل عمران کې کلمه د لعنت هم شته والنوري او په سورۃ نور کې هم شته. آل عمران فنجعل لعنة الله على الكاذبين یو شپیتم نمبر آیت د آل عمران. هغه چې نعمت الله چې کنه هغه یو سل درې نمبر آیت او د لعنت کلمه په یو شپیتم نمبر آیت کې ده کلمه د لعنت په آل عمران کې. او په سورۃ نور کې والخامسة ان لعنة الله علیه. صحیح شو پاتې خو نشو کوم ټکی هغه کوي راته کوم ځای کې پاتې کیږي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.